علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنورونو بچو خويندولونو زه محمد یوسف بنریز تاسو په خدمت کې حاضر یم په نړۍ ویډیو کې تاسو ته د غنی خان باغی نظم باندې خبرې کول غواړم. په کوم نظم کې چې غنی خان مولا ته مخاطب دی او سرنامه ده مولا ته. زما عزتمندو د دې نظم نه پس سلور 15 داسې نظمونه دي چې پای کې غنی خان مسلسل د مولا صاحب سره خبرې کوي او مولا صاحب ته درس ورکوي سو وعظ ورته کوي. نو زه غواړم چې را د دې پسې نورم لکه د سلور 15 د مسلسل هم په دغه عنوان باندې خبرو وشي خو شروع د دې نظم نه کوم چې مولا ته سرنامه ده ولی چې تاسو ته پته ده چې زمونږ د پښتنو سیمه د 13 سلويختو کال داسې د پښتنو وینې په بهيږي او په مختلفو نمونو باندې پښتون قتلېږي. یو ورور راپاسي بل ورور مړ کی او چې کله وجنې او حلالې نو نعره تکبیر الله اکبر لکه څنګه چې موږ چرګ لاله دغه شان زمونږ یو ورور راپاسي بل ورور حلال کی او وای چې د خپل ورور می جهنم ته ولېګو د جهنمی شو او ځان د جنت مستحق کی چې جنت ته زم پدې باندې ځان مجاهد کی او هغه کافر کی. نن د پښتنو په وینه باندې خلق چې دی هغه حور او غلمان لکه زمون پښتانه چې دی مونږ په حور او غلمان او جنت حاصلو. زما عزتمندو کو په هر نامه باندې پښتون قتلېږي او نقصان د پښتون دی او په پښتون باندې جهاد نشته دی. کو څوک د مذهب په نوم راپاسي او پښتون قتلې دا هم فساد دی شر دی د الله نه دی خوښ. او کو څوک د قام په نوم راپاسي مولا قتلې مذهبي سره قتلې دا هم شر دی دا هم فساد دی او دا هم وطن پرستی نه ده دم قام پرستی نه ده. ځکه چې زمونږ پښتون قام او زمونږ دین چې د اسلام دا بالکل یعنی زمونږ پښتونولي او زمونږ اسلام دا یو شان دي بالکل لکه څه چې په پښتو کې دي نه په اسلام کې دي او څه چې په اسلام کې دي هغه په پښتو کې دي. پښتو یو فطري ثقافت ته زمونږ یو فطري طرز د معاشرت زمونږ یو طرز زندگی ده او دغه فطرت نه الله سبحانه و تعالی اسلام جوړ کړی دی. زما عزتمندو څوک چې پښتون دی مسلمان دی نو کو یو مذهبي انسان را پاسي او هغه قام پرس وجني دا هم کفر دی دا هم تاوان دی. او کو یو قام پرس جمهوریت پرس او ځان ته چې روشن خیال وای روشن خیال او یا ځان ته چې څورته وای قسم حیوان پسند او من پسند او طریقې پسند دار پاسي او زما مذهبي رور چې هغه مونږ او داس کې خپل ګیره او پټکي او کپڑے او جامې نو دغه وجنی چې را دا ترخګر دی دا دهشتګر دی دم فساد دی. زما عزتمندو زه غواړم او الله مواړي د الله رسول مواړي صلی الله علیه وسلم غنی خانم غواړي او هر په الله مین دا غواړي چې زمونږ د سیمه دی د فساد نه او د جنگ نه دمشي او نور دی د پښتون وینه توي نشي. ځکه چې پښتون کو په هر ډله کې دی د مسلمان دی. خو افسوس خبره ده چې یوې ډلې والا را پاسي بلې ډلې والا مړ کی هغه ته جهنمی وي او دته ځان ته سوې ځان ته جنتی وي او هغه دغه ډلې هغه خپل ته شهید وي او دته ترخګر وي. ګټه چاله ده ګټه زمونږ د پاره نه ده ګټه ته نور خلق اخلي. مرادي چې دا غنی خان پدې کې یعنی پدې حالاتو کې د حالات چې کوم راغلي دي پدې کې د مولا صاحب څومره حصہ ده نو هغه غنی خان دی مولا ته بګوتا کوي او بیا مولان دی په خبره خبکیږي نه ټول مولان خرابوم نه دي ټول مولان داسې کما خلوم نه دي او جنگیانو نه دي ترخګرون نه دي. نو هر سړی دی لکه په خپل ګریوان کې سر دنه کې دا نظم دی واوري او په معاشره کې دی د پښتون او د پښتنې سیمې د امن د پاره د ترقۍ د پاره د خوشحالۍ د پاره خپل کردار ادا کړي. غنی خان مولا صاحب تسوي زه چې بیا را یادې کو هغه د دلدارۍ قصې ستا زما زړه
یاری خوان کې د یاری قصه خله کې خپل نوم د یار ځان لدی وجلیم ترک لدی وجلیم توران لدی وجلیم خر لدی وجلیم خراسان لدی وجلیم او چرته چې ډېرې د سری زیم ټول زری زری د خاورې جوړې وړې دامې د بچو سینې دا کومه وروري دا کوم غیرت کوم اسلام وو تا چې په مغول زما بچوړې حلال کړې دي دلته شریعت حالت فتوا حالت باسونه او زما ساده نکونه ټول په تماشه شو خدای چې د مړکړل لایق نو د ژوند تیرولو ستا په مسلو کې چې ټپې وي د مغولو خدا مې د نکقلا دا مې د نکقلا دا ز تعالی نه درکوم بس که په قلار شه ډیر عمر دی خوړم لری مزه دانس دی ګوره د تاریخ صفه د کې دا زما او ستا واړ دی پرته زره تما بابا کړی تاز بیا کړی چا چې صدر کړی دی تا پر ز خرڅ کړم خاص لکه د ګوړې په بولې دی خاص لکه د ګوړې په بولې دی ورتللې او زه خو د غر کړم خدای دې کړ زری زری خو بس د په قلار شه ډیر عمر دی وکړم دا مې د نکقلا دا ز تعالی نظر کوم نوم بده دیار اغس نوم بده دیار اغس ځان لدی وجلیم زما عزتمندو غنی خان مولا ته ماضی قریب چې ورته وي کو د قانون په حساب شونه ته ماضی قریب وي ماضی قریب وته یادې او بیا د مستقبل دعوت وته ورکه او صورت وي زه چې بیا را یاد کو هغه د دلداري قصه ستا زما زړه یاري خون کړی د یاري قصه دا سه وخمو چې زمونږ پښتانه چې هغه کې مولا او پښتون د دې تمیز نو بلکې دواړو د قام د پرمختګ د لپاره یو شان سفر کو او نه مولا د قام پسې یعنی د عامي پسې فتوا راغستې ده چې د فتوی په توګه وشته ده نه عامي سړي د مولا پسې ټوپک راغسته چې دی وشته ده نه عامي سړي مولا ته ترخګر ویلې ده او نه مولا عامي ته کافر ویلو دا سی وخت تر شوی دی مين وزم په دی ولس کې نو غني خان دغه مولا صاحب ته خبره کوي چې را زه چې بیا هغه قصې را یاد کو د دلدارې د مینې هغه قصې بیا یو شو بیا مینه د یو بل سره شروع کو دا د پردو مفاداتو د لپاره به ولې تر کومه پورې ځان وژنو او ستا زما زړه یاري خوان کړی د یاري قصې ستا او زما چې کوم زړه یاري و اګه تاسو کو ګوره پښتانه د مولانو د علماو ډیر قدر کوي دا سه الحمدلله د دنیا یو قام داسې نه دی چې ما بو سره ناس ته ولاړ نه کړي خو تاسو کو ګوره نو پښتون یو ډیر عظیم قام دی او د دیندار ډیر قدر کوي تاسو یقین وکړئ زه حیران شم چې زه کله پاکستان ته لاړ شم نو هوټل ته ولاړم چې څنګه ولاړم د خوراک ساګ د لپاره الته کې بټې بیا ټیو نو ټاپ بند بشو ير په دې هوټل کې به نور خلک هم ناسو یو تن دې حرامي کو غږ کړی چې ولې دا ټیو بند کو څه چللې او ماته پته نو موږ په دې ځنه تیرو دلته کې هوڅوک د دیندارو قدر نه کوي یعنی دا تمیز رشته نه چې دیندار راغی ټیپ بند کړ ټیو بند کړ ما تبیا رستو پته ولګی چې هو زما د قام هوټل با ادب قام دی یا الله زه هوټل تر علم ما دلته کې ټیپ غږی دلته ټیو سندري وی غلي شوې دا زما د پاره دا خو نه ما بلکې زما د دیندار شکل اختیار کړی دی نو د دیندار قدر کوي عزت کوي تاسو وګورئ الک امیر صاحب راځه مخې ته سټ کې کېنا او کټ کې بره کې نه چې بره سره کې نه جی او چې امیر صاحب راځي د عمر ډیر دغه کوم مولانا صاحب کوم امیر صاحب ته مونږ وایو کنه نو ټول لغه لوی وتم پاسي وړو تم پاسي زما عزت مندو دا په پښتون قام کې د دین مینه ده او څوک چې دین کوي او د دین رهنمایي کوي نو دی وسره مینه نو غنی خان وته وایي چې ستا زما زړه یاري خوان کړی دا یاري په هغه زړه یاري چې دا زما ستا چې واغه خوان کوي او بیا غنی خان وایي خلک خپل نوم د یار ځان لدی وجلایم ترک لدی وجلایم توران لدی وجلایم غنی خان ته بیا وایي چې ګوره دا فساد چې شروع شوی دی سبا نو دا په دې وجه شروع شوی دی چې کلم غیر په ما باندې دنګنه کړی دا او زموږ په دې سیمه باندې راغلي دي نو تای پسنه شکل کې ملګرتیا کړی دا او نامه دې دا یا الله غسته خلکه
خپل نوم د یار خوږ نوم د یار د الله سبحانه وتعالى او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نوم دی خو په دغه کې ته ما وجنه ځان لمه وجنه تاسو کو نو ګورئ د مذهبي او یا د سیاسي دغه چې دی د سیاسي او د مذهبي د ټول سیاست ته کو د مذهب په نوم دی کو د قام په نوم دی کو د جمهوریت په نوم دی او کو د وطن او د امن په نوم دی دا ټول یو طبقه ده دا ټول یو ډله ده نو دې څه چل کوي نوم په خله د الله د رسول صلی الله علیه وسلم او ځان له سو کوی ما وجني ځان د پاره ما وجني چا په نوم باندې د الله په نوم د الله راته وي یا مې په چا ور ودانګي چې ورشه لاړشه مړی کا او بیا زبکه مړ شمه او یا په خپل مړکی یا بل پیرا ودانګي چې راته مړ کا تاسو یې نه تاریخ نه ده بلکې زمونږ د مخې دا خبرې روانې دي نو خله کې خپل نوم د یار ځان له دی وجلم دا د چالاکی ده دا د هر علی ټول علماء خبر نه کوي علماء درانه خبر نشي حکم چې مفاد فرض مولا ده او هغه د خپل ذات لپاره د خپل عارضی فائدې لپاره دنیا لپاره هغه قام وجني د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په خوږ نوم باندې دا هغه د پاره ده چې راخله کې خپل نوم د یار ځان له دی وجلم ځان له دی وجلم ځان د پاره ده الله د پاره نه وجلې الله ته نه ویل چې ما مړکا ترک له دی وجلم توران له دی وجلم په دې مونږ باندې ترکم حکومت کړی تا دا هغه د پاره مز وجلم دا هغه د طرف شوی توران او ایران او دې د تیم وجلې ما د دې طرف او یعنی توران په مونږ ایران ته ویل شو یا ایران کو نه خو ترک لدیم وجلم چې کم یو قابس په ما راغله دي تای مرګ کړی دا او دا یو مولا خبره نه ده زړه خبره کومه پرون چې په افغانستان باندې روس راتلون دا روس چاره وسته دا خو چاره وسته مولا نو مولا نه مخالفت کړی دي نو حق خبره به حق یو نه حق به نه حق خو غنی خان مولا ته دا خپل غلطي په کوته کې چې ستاده غلطي دا وباسو او راځي مینه کو نو دا خبره مشته چې ترک راتلو نو دې مرګتیا کړی دا کو عرب راغله دې مرګتیا کړی دا کو توران راغله دې مرګتیا کړی دا او مت په زوجلم خر له وجلم خراسان له وجلم دا خرونه دی او خراسان د موږ د ټولي سیمه ته وای کنه نو خر خراسان ما چاله وجنو خر له وجه خراسان نه وجه سوق چې د ما د سیمه مالک جوړی کی ته داغه د پرما وجنه او چرته چې ډېرې دسره زیم پروت زری او دا خورې جوړې وړې دا مې د بچو سینې چرته چې دا سری ډېرې دي نو دا غلطه کې بس ته پښتنو سلی پراتی دي دا د پښتنو سلی دي پښتنو قبرونه دي ته پښتنو خولي بدنونه الته کې پراتی دي او دا په جنگونو کې مړ دي دا د بل لپاره مړ دي د ځان لپاره د قام لپاره نه دي مړ او زما د بچو د سنونو ولې خاورې جوړه غنی خانوي دا کوم وروري و کوم غیرت و کوم اسلام او تا چې په مغول زما بچوړه حلال کړي دي دا کوم وروري و او کوم غیرت و کوم اسلام چې کله مغول هم په دې سیمه باندې زم په سیمه باندې مداخلت کړي دي نو تا داغه د طرف نوم قرآن پلاس کې اغسته او همسا در اغسته او تول در اغسته او زما بچي دې وته حلال کړي او چې وجنه منکوبور کنه ته د ټول حکمرانو یقین کنه مغول صحیح مسلمانانو نه دا ترکیان صحیح مسلمانانو خو زمونږ د مولانو وته زمونږ ویني داسې حلال کړي وي لکه دا چې صحابه او دا خلفای راشدین وي حلال کې په دې ټول خنزیرانو کې یو تن مسلمان نه زمونږ بچي پیچا لال کړم دی په لال په فتوا باندې په دغه ډزو باندې خدای دې رحم وکړي او دلته شریعت حالته فتوا حالته باسونه او زما ساده لیکونه ټول په تماشا شو دلته کې شریعت خبره کې حالته فتوا او دلته باسونه نو د سره شریعت ته فتوا دا باسونه دي خبره د سره منبر دی وسره کنه نو په دې منبر باندې ته منبر غلط استعمال کې او زمانه کو نسدي ټول خاموشه تناستي بس کو تاسو وینم تاسو ګورئ دا یو عمران خان دی څوک ورو د الله ولی کی څوک په يهوديانو ایجنټ دا مولان دي
زمون خلق خو ته غلي نه شو دار چا ملګرتیا کو نو دلته شریعت حالته فتوا حالته بحثونه تا منبر باندې شریعت بحثونه فتوی دي تاسو را او زما بچیو زما مشران د تخاموش ناستي او خاطر چې د مړکل لایق نو د جون تیرولو ستا په مسلو کې چې ټپې وي د مغولو نو بس خاطر چې مړ دې کړه خو تا مړ کړل کنه په دې مغولو باندې او په دې ترکیانو باندې نو داغي غنی خان د قار د حسین وای چې خاطر چې مړ دې کړه دې د جون د تیرولو قابل نه چې تا تخاموش او ستا خبرې منلې دی په لخرو کې متل کنه دا نو مغول خدای غږ نه لخر نه راوړي بلکې د دې پښتنو بوته د مولا په واعظ او په نصيحت باندې لخر تیارې دي دا شان کو پیرنګ راغلی هم دی مرګرتیا کړی دا او دی ول لخر ور کړی دي نو ستا په مسلو کې چې ټپې وي د مغول بس تا هغه ټپې د مغول چې وي ستا په دې نصيحت کې ستا په مسلو کې چې تا بسوي د مغول سندري بدوي نو خدای چې مونږ اورېدلې زموږ مشران اورېدل نو خدای چې مړ کړو د قابل نمبر قابلانو د جون د تیرول قابل نو خدا مې د نکاح قلا داز تعالی نه در کوم بس که په قلار شه ډېر عمر دی بس که په قلار شه ډېر عمر دی خورم به و چې دا زما د سیمه چې د پښتنو د سیمه دا زما د نکاح قلا ده زما نکاح زمکه ده دا در نه در کوم د دې نه غلې شه د الله رضا لپاره او بس که په قلار شه ډېر عمر دی خورم مالک ډېر داسې عمرونه تیر شو سو پیړې تیر شوې چې ته مې خورې لري مزه دانش دی ګوره د تاریخ صفه دې کې دا زما واستا واړ دی پردیس لري لري مزه دانش دی نس دیم چې دی د تاریخ د صفه وګوره په دې کې زما واستا د ټولو هغه زره پرته ده زما کردار دی په معاشره کې او د دغه مناسب کردار دی په معاشره کې دا مناسب تغنی خان په کوته کوي چې لري مزه وګوره په تاریخ کې کو ترک راغلي دي او مغول راغلي دي او کو فرنګ راغلي دي مستقر دا تو ګره بیا موږ څه چل کړي دي او تما بابا کړي تاسو بیا کړي چا چې ستر کړي دي تا پر زه خرڅ کړي ما تاسو ته وی کنه لکه ما په خپل کتلی دي لازم د جون دی الله دی پښتنو له نورم د ادب توفیق ورکړي چې دی نورم قدر د دیندارو کې نورم د نیکو خلکو قدر کې اگر چې نیکان مونږ نه یو خو دا ما تاسو په خپل وی چې راز په خپل ډیر هوټل د تلم گاډي ته چې وخت زما نو بس چرته بس تیار بسونه خو نه بس هغه ټیپ نشو کولاولې پښتون باندې چې مونږ ټیپ کولاو کوو چې را سوکګيري واره ناسي پټکی واره ناسي نو دی وای چې را باندې کوي په دمانه وبدي لګي نو دا قدر دی غنی خان داولی دې پښتون قام د مولا چې د خپل پټکی کړي دی د پټکی ګولې دی جوړ کړي دی نو ته ما بابا کړي او تاسو به کړم ته ما بابا کړي تا نه ما پلار جوړ کړي دی چې ردا زما د نبی علی السلام دینی مال راوړې ما به الله سره جوړي زما تعلق د الله سره جوړي نو ته ما زکه پلار کړي او تاسو تل کړي تاسو بیا کړم تاسو خرڅ کړم او تاسو ګورئ په هر دور کې د مولا د خپل قام خرڅ کړي دی او د مولانا د سیاسي لیډرانو دغه واغستل لکه عبرت ته واغسو د خنجرانو مونږ خرڅي و د ټولو کردار یو دی زما عزت مندو دا خو د باچا خان یا د غنی خان دی زمانہ وا چې پای کې کردارونو کې فرق وو اوس په کردارونو کې فرق نشته اكو ګيري والده اكو بغیر ګيري والده اكو مولا دی او اكو عامي دی خو چې دا غزای ترسي نو بس ټول پټول یو دي لکه یو شعر دی کنه چې منزل پر چې رسی نو هما منزل پر چې رسی نو هما لار یو کیږي پسم لار زم کو پکا ګول لار ورزما منزل چې دا کرسي دا د اقتدار دی خپل ځان جوړول دي د خپل نسلونو جون جوړول دي دا منزل دی نو دا ټول لار بیا یو کیږي دا ټول یو دي نو غني هر ورته وایي چې ته ما پلار کړې وي ته ما مشر کړې وي په ځای دې چې ته ما مشري کړې وي او تا مال یو مقام را کړو څنګه چې ما تعالی یو مقام درکونی تم مال عزت او مقام او احترام را کړو نو دا غي په بدله کې تاسو له کو پځای دي چې احترام درا کړو مقام درا کړو نو مشري دي کړو تاسو خاص کړم په چا باندې د هر دور په سامراج باندې په کوم دور کې چې کوم سامراج
راغلی زما وطن ته نو تا پې زه خرڅ کړی یم او چا چې څه درکړي دي تا پرې زه خرڅ کړی یم چې چا ته سم درکړي دي په ډېرو دې نه یم خرڅ کړی چې په ډېره بیه دې خرڅ کړی یم بس چې سم درکړي چا ته سم درکړي دي بس خرڅ کړی زه دې پرې خرڅ کړی یم یعنې په لږه سودا دې م خرڅ کړی یم په لږو پیسو دې م خرڅ کړی یم او خاص لکه د ګوړې په بولې دې ورتللی یم زه خو دې غر کړی یم خدای دې کړه زرې زرې غني خان وایي چې خاص لکه د ګوړې په بولې دې ورتللی یم څنګه چې د ګوړې د بولې د بوجۍ چې د خلک تلي او بولې پې لګی چې دا په دومره دغه شان دي زه ورتللی یم دغه شان دي د ګوړې د بولو په شان بولې دې را باندې لګولي دي د ګوړو په شان څنګه چې د ګوړو په بورو باندې بولې لګي دغه شان تا زما په سرونو بولې لګولي دي او زه خو دې غر کړی یم خدای دې کړه زرې زرې خو بس دې په قلار شه ډېر عمر دې وکړم غني خان ورته بیا د قاره د غوسې نه خیرې کوي چې زه خو دې غر کړی یم پښتون قام د چا د لاسه غر دی نه د اهل قلم د لاسه غر دی نه د اهل علم د لاسه غر دی نو زه خو دې غر کړی یم اوس خدای دې زرې زرې کا الله دې پوهه کا او نور بس که په قلار شه د الله د رضا لپاره ډېر عمر دې وکړم او دا مې د نیکه قلا دا زه تاله نه درکوم نن به دې د یار هغه ځان دې وجلی یم بس دا مې د نیکه قلا ده دا تاله نه درکوم پیس رنګ باندې د دې نه تختم نه او تا به د الله نوم اغستو د یار نوم یعنې د الله نوم به دې اغستو او زه به دې وجلم د ځان دپاره نوم به چې دا زه جهاد کوم د الله په لار کې دې وجنم خو وجلې د ځان له یم مشر په خپله جوړ شوی قهر په خپله جوړ شوی نوم به دې زما د یار اغستو د الله اغستو زما عزتمندو دا ورځې چونکې زمونږ د پښتنو دا په دې څلوېښتو کاله کې زموږ په دې پښتنو کې څومره انقلابونه راغله کله یو سامراج راشي کله بل سامراج راشي د یو سامراج یوه ډله ملګرتیا کوي بلې مخالفت کوي چې بل راشي بلې مخالفت کوي بلې ملګرتیا کوي او کله قام پرست ډله راځي په اقتدار کې راشي هغه څه ګوډاګي اقتدار دی کله مذهبي ډله هغه په اقتدار کې راشي هغه هم ګوډاګی دی نو په دې چل کې څه کېږي د پښتنو وینې تویږي د پښتنې بچي چې هغه یتیمانان کېږي پښتنې زنانه کونډې کېږي زما عزتمندو پښتنې میندې چې دي د هغو غېږې خالي کېږي او پښتنه سیمه چې د هغه د وینو نه سره شي زما عزتمندو غني خان دا غواړي چې یاره د مولا او د قام د په اپس کې محبت راشي ځکه چې غني خان ورته څه وایي چې لکه زما او ستا هغه زړه یاري چې ده زه چې بیا رایت دي کو هغه زه چې بیا رایت دي کو هغه د دلدارۍ قصې ستا زما زړه یاري خوند کوي د یارۍ قصې بس راځئ چې دا شته خبرې پرېږدو په منځ کې چې زما او ستا څه دي هغه پرېږدو بیا هغه یاران شو دلداران شو د یو بل خیرخوا شو او ته به زما مشر یې زه به دې کشر یم خو په چا مې خرڅی نه او د الله په نامه باندې به ما د ځان لپاره نه حلالې زما عزتمندو دا یو پیغام دی الله سبحانه وتعالی دې زمونږ دعاګانې واوري چې الله سبحانه وتعالی دې زمونږ قام کې مینه راولي او دواړه ډلې کو مذهبي دي او که غیر مذهبي دي پښتانه ټول مذهبي دي په دې کې دغه نشته څوک ځان ته چې دا روشن خیاله وي یقین وکړي دې ملي دا ټول نه زیات مذهبي دي دا طریقې پسند چې ځان ته وایي دا ټول نه زیات مذهبي خلک دی نو پښتون چې دی د مسلمان دی او د مذهبي دی نو موږ په کې څه د مذهب او غیر مذهبي داسې نشته دی چې څوک هندوان دی او څوک مسلمان دی پنجاب نه دی چې یاره دا عیسائی دی او دا قادیانی دی او دا پکې شیعه دی او دا پکې سني دی او دا پکې دیوبندی دی دغه نشته الحمدلله پښتون چې دی بس سوچه پښتون دی نو الله دې کړي چې یاره موږ بیا هغه شان یو شو او دې زموږ مشر او موږ کشران او نه دې زما د سر سودا کوي او نه زه په د باندې شک وکړم زما عزتمندو خو چې دا نظم تاسو خوښ شوي دا هم د الله د رضا لپاره نورو ته ورسوئ نن سبا د طالبانو صاحبانو حکومت دی په افغانستان باندې دعا وکړو چې الله دې د دې ټولو پښتنو خلاف چې څوم سازشونه کېږي الله دې هغه سازشونه ناکامه کړي زموږ دپاره او الله سبحانه وتعالی دې زموږ د پښتنه سیمه د ټولې دنیا مشره سیمه جوړه کړي